ډاکټر اسرار احمد رحمت الله علیه هغه په خپل تفسیر کې ذکر کړي چې د هر یو چا یو راز او یو اسرار او یو حکمت او فلسفه وي. د سورة فاتحه فلسفه او حکمت څه شته؟ هغه به دا خبره ذکر کړي چې سورة الفاتحه فلسفه او اسرار او راز حکمت هغه دا ده چې د فطرت یو आवाज ده چې په انسان باندې کیږي. هغه څنګه هر انسان چې کله دو شیان ولري، یو سلیم فطرت ولري، دویم سالم عقل ولري. سالم فطرت او سالم عقل ولري دا انسان دو حقیقتونو ته په خپل سالم فطرت او سالم عقل باندې رسیږي. هغه سالم فطرت او سالم عقل چې انسان سره موجود وي د په نتیجه کې انسان دو حقیقتونو ته په خپل رسیږي. په دې فطرت او سالمه پر راهنمایي باندې رسیږي. اگر کده انسان ته وحی نوی راغله، د انسان ته پیغمبر او نبی نوی راغله، د دې وجنه د لقمان حکیم مبارک دا راضی چې لقمان حکیم رحمت الله علیه هغه کسو نو ورته کوم پیغمبر راغله او نو ورته کوم آسمانی کتاب راغله. نو لقمان حکیم صاحب بخپل سالم فطرت او سالم عقل باندې الله پیژندلو. د دې وجه خپل بچی ته چې هغه کوم نصیحت کړی دی قرآن کریم کې بسته صورت نازل شو، سورة لقمان. هغه کوم دو حقیقتونه دي چې انسان په سالم فطرت او سالم عقل باندې هغه ته رسیږي. هغه دو حقیقتونه دا دي: اول انسان د الله معرفت ته په خپل سالم فطرت او سالم عقل رسیږي چې دا دنیا او دا کائنات چې انسان وګوري نو هغه په دې فکر کې د یقین او د حقیقت ته ورسیږي چې دا په خپل نه دي شوي. د دې یو څوک پیدا کوونکی موجودونکی شته، هغه یو ذات دی، هغه داسې ذات دی لا مثل له ولا مثال له لا ضد له ولا ند له چې د هغه هیڅ مثل او مثال نشته. هغه یو واحد ذات دی. دی حقیقت ته په خپل رسیږي. ځکه دومره لوی کائنات وجود ته راتلل بغیر د کوم چانه په خپل دا کېدی نشي، دا ممکن نه دی. دی حقیقت ته انسان په خپل سالم فطرت او سالم عقل رسیږي. خو چې فطرت سالم وي، عقل سالم وي، د ګناهونو په وجه د نارواو په وجه خپل دا سالم فطرت خراب شوی نه وي. دویمه خبره چې انسان کوم حقیقت ته رسیږي هغه دا ده چې انسان دی حقیقت ته په خپل رسیږي چې یو ورځ داسې شته چې هلته حساب کتاب کیږي، هلته د ظالم نه د مظلوم انتقام اخیستلی کیږي. وجه دا ده چې په دنیا کې سړی ډېر څه وګوري، ډېر ظالمان سړی وګوري چې هغوی په ټول ژوند کې هغوی باندې هیڅ مشکل را نشي، هغه ظلم کوي لګیا دی، خو لیکن هغه ته د ظلم سزا نه ورکولی کیږي. ډېر مظلومان په دنیا کې داسې وي چې هیڅ څوک یې لاسنیوی نه کوي، په مظلومیت کې ژوند تیر شي. د انسان دا سالم فطرت او سالم عقل ورته دا وایي چې یو ورځ خو داسې پکار ده چې دې ظالم نه د دې مظلوم انتقام واخیستلی شي. دنیا کې انسان کله ډېر څه خواري وکړي خو نتیجه لاسته ورنشي. انسان جهادونه کوي، انسان بچی قربانوي، انسان خپل بچی د الله په لاره کې ټوټې ټوټې کړي، هېڅ لاسته ورنشي. نو عقل دا وایي چې د انسان دومره هلې ځلې وکړه، یو ځای خو داسې پکار دی چې دته د دې بدله ورکړی شي. دنیا کې خو د هېڅ خیر ونه موندلو. نو انسان دې حقیقت ته هم رسیږي چې یو ورځ شته چې هغه د آخرت ورځ ده، هلته د حساب او د کتاب مسله شته. نو دغه دواړو حقیقتونو ته انسان په خپل سالم فطرت او سالم عقل باندې رسیږي. د دې وجه نه په مکه معظمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ نه مخکې داسې خلک تیر شوي دي چې هلته وحی او دین او قرآن او رسالت موجود نو، خو هغوی موحدینو، هغوی توحید والاو. زید چې د سعید رضی الله تعالی عنہ پلارو، سعید
ابن زید سعید رضی الله تعالی عنہ په 10 مبشره صحابه کې ده د پلار هغه سړی و چې دا به وي کعبې ته راتللو د کعبې دا غلاف به په لاس کې داسې ونیو او په چغو چغو به یې ژړل چې الله ما ته پېژندلی خو د ستا د عبادت طریقه راته یاده نه ده. دا مکه کې چې کوم خلک شرک کوي د دوی دا لاره غلطه ده، دا په باطله باندې دي. خو لیکن زه په دې حقیقت نه پوهېږم چې ستا څنګه بندګي وکړم. په دې پوهېږم چې یوازې ستا بندګي پکار ده، خو په دې نه پوهېږم چې ستا بندګي اوس څنګه وکړم. ورقه بن نوفل هغه سړی و چې هغه په مکه کې مشرکانو سره هغه شرک نه و کړی. مکې د ماحول نه تنګ شو، هغه لاړ شام ته، تنصره نصرانیت یې زده کړ، نصرانیت په دین باندې شو. ولې ورقه بن نوفل د مکې سړی و نصرانیت اختیار کړی و، د شام ته تللی و. مکې د خلکو شرک د نو خوښ. تقریبا د سیرت په کتابونو کې چې ما جمع کړي دي 8 کسان هغه خلک دي چې د جاهلیت په زمانه کې دوی شرک نه کولو. دوی په خپل سالم فطرت او سالم عقل باندې د حقیقت ته رسېدلي چې د الله نه سوا د بل چا بندګي نه ده پکار. چې کله دغه دوه حقیقتونو ته انسان ورسیږي، دلته انسان بیا ودرېږي چې الله هم شته. دا دوه حقیقتونه الله په دې 2 آیاتونو 3 آیاتونو کې ذکر کړي. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. دې دواړو کې د الله معرفت ذکر دی. مالک یوم الدین دې کې د آخرت د ورځې خبره ذکر ده. دې دواړو حقیقتونو ته انسان په خپل سالم فطرت او سالم عقل باندې رسیږي. کله چې دلته ورسیږي نو دین وروستو اوس انسان هدایت ته ضرورت لري، د الله بندگی ته ضرورت لري چې څنګه بندگی وکړي. دلته چې اوس راهنمایي موجود نه وي، کتاب موجود نه وي آسمانی او پیغمبر موجود نه وي، نو انسان بیا په دې نه پوهیږي چې اوس څه وکړم، څنګه د الله بندگی وکړم، څه کول پکار دي. انفرادي ژوند کې بیا هم انسان څه ناڅه کولی شي. څه معنا؟ انفرادي ژوند په باره کې الله په قرآن کریم کې دا فرمایلی دي سورة الشمس کې فألهمها فجورها وتقواها. مطلب دا دی چې انسان کې الله دا صلاحیت اچولی دی چې خیر هم پیژني، شر هم پیژني، نیکی او بدی پیژني. په دې پوهیږي چې واده باندې پابندي کول صحیح کار دی، واده خلافي کول غلط کار دی. په دې پوهیږي چې د چا سپکه کول، غیبت کول دا صحیح کار نه دی. په دې پوهیږي چې دروغ ویل ښه کار نه دی. په دې پوهیږي چې یو مظلوم رانیول او ټکول او وهل دا ښه کار نه دی. انسان په فطرت کې دا خبره شته چې انفرادي نیکی او بدی انسان پیژني. البته اجتماعي ژوند څنګه تیر کو، د اجتماعي ژوند باره کې بیا انسان دلته ودرېږي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله ستا بندگی کو، ستا نه مرسته غواړو. خو اوس بندگی څنګه وکړو؟ نو بندگی به اوس رهنمایي ته ضرورت لري. بندگی باید څنګه سړی وکړي؟ بندگی کول چې تر څو د انسان سره رهنمایي نه وي، خاص کر اجتماعي بندگی، هغه کې انسان جام پاتې کیږي. د ښځې د نارینه او زنانه کم حقوق دي دې په باره کې انسان که موږ تاسو وګورو غرب کې چې د ښځې کم حقوق دي، هلته ښځې ته کم ازادي ورکړی شوی دی. هغوی په یو طرف باندې د ښځو حقوق تلف کړي دي او ضایع کړي دي. ښځو ته دومره ازادي ورکړه چې هغه هر څه کوي کولی شي. نو بل طرف ته هندوستان او خاص کر د هغوی تاثیرات په منګه مسلمانانو، افغانستان والا او پاکستان والا باندې شوی دی چې ښځه داسې ګڼل لکه یو مزدوره، یو وینځه، داسې ښځه خرڅول په پیسو باندې، ښځې ته په میراث کې برخه نه ورکول. دا اجتماعي هدایت دی. د اجتماعي هدایت دپاره موږ او تاسو سره تر څو چې د الله رهنمایي نه وي، موږ نه پیژنو چې د ښځې کوم حقوق دي او د سړي کوم حقوق دي. د دې وجې نه معاشره په ګډو وډو سر وي، د ښځو حقوق پیمالیږي. نو غربیانو ته هم
د هغوی دپاره یو موقع برابره شو، هغې ته موږ موقع ورکړه چې هغوی په موږ باندې اعتراضونه کوي چې په افغانستان کې او په اسلامي ملکونو کې د ښځو حقوق پایمال دی، ښځو حقوق هلته نشته، حقوق نسوه. وجه دا ده چې موږ کې هم څه ناڅه مشکل شته که نه، موږ د ښځو حقوق نه ده پېژندلی. دغه رنګې هدایت په اجتماعي هدایت کې دا هم دی چې د مزدور او دا رنګې د سرمایهدار د دوی په مابین کې باید کومه طریقه وکړی شي. نو سرمایهدار ورځ تېرېږي سرمایهدارېږي، او مزدور چې دی هغه ورځ تېرېږي غریب کېږي. د سرمایهدار پیسې ډېرېږي نو د دې د وجې نه په دنیا کې فساد راشي، ځکه مالدارۍ د وجې نه فسادونه راځي. غریب چې غریبېږي دنیا کې فساد راځي، مالداره چې مالدارېږي دنیا کې فساد راځي. هغه څنګه غریب چې غریبېږي نو هغه د غریبۍ د وجې نه غلا، اختطاف، هر ناروا ته هغه لاس کې چې غریبي وي نو خامخا به دا فسادونه کوي. مالداره چې مال ډېر شي، مال په خپله په انسان کې سرکشي پیدا کوي، هوټل کې ودونه وکړه، ډېرې پیسې ولګوه، ګاونډي تره او تره زامنو هغوی په واده کې 10 لاکه مصرف کړی، زه باید 20 لاکه وکړم، مقابله وکړم، تکاثر فی الاموال والاولاد. دغه رنګې د رعیت او د ریاست په مابین کې په کومه طریقه باندې انسان ژوند تیر کړي. د باچا او د نظام او د ریاست کوم حقوق دي او د رعیت کوم حقوق دي. نو چې انسان په خپله ټاکي نو هغه خامخا غلطیږي. انسان دغه رهنمایي تر څو چې د الله نه وانخلي، د الله دین نه وانخلي، د الله کتاب نه وانخلي، انسان ګمراه کیږي، بېلارې کیږي. دنیا کې څومره نظامونه دي، سیکولریزم، لیبرالیزم، هیومنزم، دیموکراسي، جمهوریت، دا ټول د فساد نه ډک، کمونیزم، دا نظامونه ولې جوړیږي؟ دا ځکه چې دوی الله نظام هیر که نو ځان نه نظام وضع کړي. څوک خالي د ریاست د ګټې نظام حکومت جوړ کړي، څوک بیا داسې نظام جوړ کړي چې هغه خالي رعیت ته ګټه وي، د ریاست دپاره ګټه نه وي، د حکومت دپاره ګټه نه وي. نو دا به څوک ټاکي؟ دا هدایت یوازې قرآن کریم چې دا هدایت چا سره وي. اقتصادي نظام، سیاسی نظام، ټول نظامونه قرآن کریم تشریح کړي. نو کله چې انسان دې مرتبې ته ورسیږي ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله ستا بندگی خو کومه، ستا نه مرسته غواړمه، خو طریقه راته یاده نه ده چې په کومه طریقه ستا بندگی وکړم ربه. نو دلته اهدنا الصراط المستقیم کې موږ ته دا ښودلی شوی دی چې کله انسان دې مرتبې ته ورسېده دا مجبوره کېږي د دې چې الله مې وپېژنده، آخرت مې وپېژنده، او په دې هم پوه شم چې د الله بندگی په کار ده. نو دنه بعد اوس بندگی طریقه یاده نه ده، نو انسان لاسونه لپه کي، اهدنا الصراط المستقیم، الله ما ته سمه لاره وښیه، ما ته د هدایت او د کامیابۍ لار را وښیه. زه اوس نه پوهېږم چې الله ستا بندگی څنګه وکړم. زه په انفرادي ژوند کې خو به څه ناڅه پوه شم، په اجتماعي ژوند کې زه څه وکړمه، د ښځو کوم حقوق دي، د رعیت کوم حقوق دي، د مزدور کوم حقوق دي، نظام څنګه جوړ کم، حکومت څنګه جوړ کم، کور کې څنګه تعامل وکم، د خپل ښځې او بیبي سره، د خپلو اولادونو سره څه تعامل وکم. دا انسان په خپله پرېکړه او په خپله فیصله نشي کولی تر څو چې د الله رهنمایي نه. نو اهدنا الصراط المستقیم، نو انسان د الله نه هدایت وغواړي. نو دغه هدایت چې انسان په خپل ژوند برابر کی، الف لام میم ذالک الکتاب، سورۃ بقره کې الله وایي چې انسانه چې ته کله هدایت غواړې نو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، هدایت بغیر د دې کتاب نه، کامیابی بغیر د دې کتاب نه، رهنمایي بغیر د دې کتاب نه، چې ته څنګه ژوند تیر کې بغیر د قرآن نه ژوند نشي تیرولی. تا سره چې قرآن موجود نه وي ته نه د مخلوق سره تعامل کولی شي چې څنګه وکې، او نه د الله معرفت ته رسیدی شي په صحیح معنا سره. نو ځکه وایي چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم.